ورته وایي every integer is real number. اول د واره د every integer دپاره یو سیټ جوړوو. مثلا د انټیجر دپاره زه وایم چې آی چې دی د set of all integers. ورپسې p of ځینې کسان x ښیي، ځینې کسان a ښیي، ځینې کسان b ښیي، فرق نه کوي، په تاسو پورې مربوط دی. زه دلته په دې ځای کې p of r ورکوم، صحیح دی؟ او وایم چې دا چې دی دا ریل نمبرز، دا هم ریل نمبرز. اوس که چیرې زه غواړم چې دغه جمله و پریډیکیټ ته واړوم، نو اول د واره په دې ځای کې ماته په جمله کې راکړی دی وایي ایوري. د ایوري دپاره موږ تاسو دغه فارعال استفاده کوو. او ایوري چې دی انټیجر، مثلا ایوري ایکس چې هغه شامل دی په آی کې یا په انټیجرز کې شامل دی، نو وایم چې هغه چې دی پی اف آر یا ریل نمبر دی. پر دې رقم باندې موږ تاسو کولی شو چې یو جمله په پریډیکیټ ته واړوو. اوس پریډیکیټ چې دی، پریډیکیټ پر درو ډولو باندې دی. اول ډول چې دی، اول ډول یې د ون پلیس پریډیکیټ په نامه، ورپسې دوهم ډول چې دی د ټو پلیس پریډیکیټ په نامه باندې یادېږي، او دریم ډول چې دی د ان پلیس پریډیکیټ په نامه باندې یادېږي. ون پلیس پریډیکیټ و هغه ډول پریډیکیټ ته ویل کېږي چې موږ تاسې یوازې یو حد په نظر کې نیسو. مثلا زه وایم په دې ځای کې پی اف ایکس، په دې ځای کې په دغه قوس کې څو حد موجود دی؟ یو حد موجود دی. او ورپسې مثلا وایم چې مثال پی اف ای یو حد پکښې کې موجود دی. او ورپسې مثلا دغه په ترتیب سره هر شی چې یادوي، که چیرې د قوس په منځ کې یو حد راتلی، و دې ته موږ تاسې وایو چې دا ون پلیس پریډیکیټ دی. لکه دا اوس مخکې چې موږ تاسې مثال حل کړی و، every integer is real number، دا یو مثال دی و. ورپسې ټو پلیس پریډیکیټ و هغه ډول پریډیکیټ ته ویل کېږي چې د یوه څخه زیات تر دوو پورې دغه ولري، x او y، دوه متحوله ولري، دوه مجهوله، و دې ته ټو پلیس پریډیکیټ ویل کېږي. دوه متحوله لري په دې ځای کې. او ورپسې بل چې دی ان پلیس پریډیکیټ، دا بیا هغه پریډیکیټ ته ویل کېږي چې ان دغه ولري، متحوله ولري، x1 x2 دغسې تر xn پورې. اوس دا چې مثلا ون پلیس پریډیکیټ کوم ځای کې مثلا موږ تاسې استفاده کوو، ټو پلیس چیرې استفاده کوو، او ان پلیس چیرې استفاده کوو، وروسته درس کې وایم، د دې څخه وروسته یې وایم، صحیح دی؟ بله موضوع نوشته کې کوانټیفایر. کوانټیفایر د دا نامه څخه فکر کوم پوهېږئ. کوانټیټي څه ته وایي؟ کوانټیټي و تعداد ته وایي. کوانټیفایر د دې لپاره استفاده کېږي چې موږ تاسو دغه د کوانټیټي د پریډیکیټ ته معلومه کړو. کوانټیټي د پریډیکیټ معلومولو لپاره موږ تاسو د کوانټیفایر څخه استفاده کوو. کوانټیفایر اصلا د کوانټیټي څخه اخیستل شوی دی. کوانټیټي و تعداد ته ویل کېږي. یو دا یو تعداد، یو حد دی، یوه، دوه، درې، څلور، لس، شل، دېرش، پنځوس، زر، هر څو چې یې. دا مثلا زه زر وایم، زر دا تعداد دی که نه دی تعداد؟ نو د دې لپاره موږ تاسو د کوانټیفایر څخه استفاده کوو. کوانټیفایر پر دوه ډوله باندې دی. اول کوانټیفایر چې دی د یونیورسل کوانټیفایر په نامه باندې یادېږي، او دوهم کوانټیفایر چې دی د اګزیسټنشل کوانټیفایر په نامه باندې یادېږي. ښه، اوس د کوانټیفایر اول ډول، که چیرې زما جمله دا رقم وي چې زه وایم چې وام فار آل، فار ایوري، او یا آل، د دې لپاره موږ تاسې یونیورسل کوانټیفایر استفاده کوو. او دغه چې دی نوټیشن چې دی، نوټیشن یې د دغه نوټیشن څخه استفاده کوو. دا نوټیشن یعنی فار آل، فار ایوري، یا مثلا ایوري، که دا د خبرو په ډول پوهیږو سره و، فار آل، فار ایوري، فار اني. که چیرې جمله راکول سوې وه، دا رقم جمله چې په هغه کښې ټول سیټ په نظر کې نیول سوی وي، ټول یونیورس سیټ ټول په نظر کې نیول سوی وي، د هغه دپاره موږ تاسې په دا جمله کې د خبرو په ډول کې موږ تاسې یا فارال استفاده کوو، یا ساده په پښتو کې ټول استفاده کوو. او ټوله وایو، په دري کې کلیش به فکر کوم وایو. او
یا مثلا فار ایوري په پښتو کې د هر یوه او په دري کې برای هر یک یا برای هر یک. نو که چیرې جملات دا رقم و چې فارال فار ایوري فار ان راغلي و د هغه دپاره موږ تاسې د یونیورسل کوانټیفایر یا د دغه علامې څخه استفاده کوو. دا علامه چې د مثلا زه دغه در کومه مثال مثلا دا یو سیټ دی ا مساوي کېږي په 2 4 6 8 10 12 مثلا 14 16 18 او دا هم شل. دا مکمل سیټ. اوس که چیرې زه ووایم چې هم د دې سیټ ټوله عناصر جفت تعداد دي او د دې سیټ ټوله عناصر جفت تعداد دي ویلای سمه په دې خاطر باندې چې د 2 څخه د شل پورې په منځ کې تاک عدد نشته. نو د دې لپاره چې زه دغه جمله دا ما چې څه ویله که چیرې دا زه غواړم چې پریډیکیټ ته یې واړوم څه رقم کولی سمه فار آل ایکس او چې هغوی شامل دي په څه کې په ا سیټ کې شامل دي او نو هغوی پی اف ایکس یا مثلا زه وایم چې دغه پی اف ایکس چې دی دلته یې معرفي کوم چې دا ایون نمبرز دي. د دې ډول لپاره موږ تاسو یونیورسل کوانټیفایر څخه استفاده کوو. مثلا که چیرې هدف دا وي چې some integers in this set are even numbers. some integers دا د معنا چې یعنی ځینې او د هغه لپاره بیا موږ تاسو د existential quantifier څخه استفاده کوو. دوهم ډول چې دی که چیرې دا رقم و چې مثلا دغه درکول شوی و په جمله کې یا فار سم درلیکو فار سم یا مثلا بل جمله درکول شوی مثال there exist for some there exist. د دې لپاره موږ تاسو د existential quantifier څخه استفاده کوو او د دې لپاره چې نوټیشن دی د دغه نوټیشن څخه استفاده کوو د نوټیشن څخه یا چپا ای څخه استفاده کوو. چپا ای یا د existential quantifier د دې هدف دا دی چې د دې صنف ځینې شاګردان لایقان دي. نو که چیرې جمله دا رقم درکول شوی وه چې مثلا ځینې شاګردان لایقان دي د دې لپاره موږ تاسو د existential quantifier استفاده کوو. مثال نوشته کوي اول لاندې جملې د کوانټیفایر په استفاده پریډیکیټ لاجیک ته یې واړوي. جمله ده د کندهار پوهنتون ټول شاګردان د افغانستان دي. د کندهار پوهنتون ټول شاګردان د افغانستان دي. دوهمه جمله د کندهار پوهنتون ځینې شاګردان د کندهار دي. واړول شول که چا نه یې اړولي هغه دغه مثال ته متوجه شي. for any real value of x x مربع is at most equal to 10. صحیح د دې لپاره چې موږ تاسو دا و پریډیکیټ ته واړو اول د واره په دې ځای کې په اوله جمله د شیمه و په دې ځای کې دغه را کړی ده فار ان یې را کړی دی. صحیح د فار ان د لپاره نو چیش کولای سو دغه علامه یا فار ان او هر نمبر real value of x x مربع is at most equal to 10 چې بیخي ډیر سي نو مساوي کېږي په 10 باندې کنه نو چش په کنه تر 10 په کم وي. نو for each value of x چې هغوی شامل دي په ریل نمبر کې مثلا سیری په ریل نمبر کې داسې چې p of x less than p of x مربع less than 10 دی at most equal to 10 او at equal to 10 at most equal to 10 less than یا equal to 10 دی. سیری ورپسې there is a value of x such that x مربع plus 3x minus 2 is equal to 0. د دې لپاره چې دا جمله واړو د دې جملې د اړول لپاره اول د واره there is a value یو value ده او نو د دې لپاره موږ تاسو چې څه استفاده کوو د existential quantifier څخه there is یا there exists some x او دا شامل دي مثلا یو سیټ تاسو ته جوړوي چې مثلا سره کم سیټ ته جوړوي مثال اغم زه په r باندې شیم داسې چې p of x مربع plus 3x minus 2
equal to 0 هغه جمله پر دې ډول باندې اړولای شو صحیح دی ورپسې دریم for any value of x there is some value of y such that x y equal to 1 صحیح دی د دې لپاره چې موږ تاسې دا جمله واړو اول د واره وایي for any value یعنی ټوله x چې هغه شامل دی په مثال په غټ x کې صحیح دی there is some value of y او there is some value هلته په دغه کې په سم چې دی هغه په existential quantify کې دی نو چې نوشته کوو چې there is some چې کوچنی وای چې هغه شامل دی په غټ وای کې چې کېږي p of x y دا مساوي کېږي په یو باندې صحیح دی ورپسې د دې څخه وروسته there is a value of x and y such that x مربع plus y مربع is negative negative د لپاره فکر کوم less than علامه less than 0 موږ تاسو استفاده کوو او د صفر څخه چې لږ وي دا واړوي درېمه جمله چې د ګوره وایي for any value of x په دې ځای کې هر x چې هغه شامل په x کې دی غټ x کې there exists some y صحیح دی داسې چې p of x او y دا مساوي کېږي په یوه باندې یا د دواړو ضرب مساوي کېږي په یوه باندې جمله هغه انګلیسي جمله ده موږ فقط ریاضیکي ډول ته مو واړوله صحیح دی